غر کې ګرځېده کله غر کې کله یو خوا بل خوا همدغه چغه به یې واله یو نیک سړی و ساده سړی و یا الله ته کم ځای زه تا رضا کول غواړم منډې به والې کله یو غر له کله بل خوا کله بل خوا کله بل خوا یا پروردګاره ته کم ځای د تا پسې ګرځم ته زما نه خپې د تا رضا کوم چې رب کم خلکو به ته ګوره بس رب ستا په سجده کې دی چې ته سجده وکړې دلته دی نه نه زه به خپل رب اینما زه به معافي غواړم ساده سړی رب په منځونو کې دی رب په روژه کې دی رب په صدقه کې دی نه 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 زه به خپل رب اینما چې زه خپل رب له ورشم ها د موسی علیه السلام زمانه کې مې یو سړی وکړل الله وایي ته خو به ډېر ستړی چې زه ته ووینم چې دا خپې دله چاپي کړم دا لاسونه درته چاپي کړم موسی علیه السلام ورته دا ته څه کوې غلطې خبرې کوې د خدای خو داسې خپې نشته لکه زمونږ چې دي نه د خدای لاسونه شته زمونږ په شان نه خدای ستړي کېږي یاره ډېر لوی کارونه کوي که نه ارمان دی نو چې دی چاپي کوم دا کفر خبرې کفر خبرې خدای په چاپۍ ته محتاج دی خدای ستړي کېږي دا ته څه الله وایي خفه شو حضرت موسی ته پرېږده دا سړی دا د خپل عاشقانه سوچ دی او فکر دی دا د مینې خبرې دی دقسې بابا به منډې والې کله یو غر له ده کله یو خوا له کله بل خوا ده یو نه تپوس کوه بل نه تپوس کوه زما رب کم دی چې زه رضا کم زما رب کم دی چې زه رضا کم محشر چې کم د حساب کتاب میدان دی هغې کې به تله لګي د انصاف او زمونږ ګناهونه او نیکۍ به پې تللي کېږي هېڅ شک و شبهه پکې نشته د الله د قرآن وینا ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک و احادیثو خبره هغه تله که د چا د نیکي درنه شوه نو جنت ته به ځي او که نیکي سپکه شو ګناهونه یې درانه شو دوزخ ته به ځي او که چرته برابر شو نیکي او بدي نو بیا د جنت او د دوزخ په منځ کې یو ځای د اعراف ورته وایي سموده به په هغې اعراف کې وي او بیا د هغې نه پس به جنت ته ځي دا الله پاک یو نظام جوړ کړی دی دنیا د امتحان ځای دی اوس دا تله به ډکول غواړي که دا تله ډکه نه شوه په نیکو باندې او په ګناهونو ډکه شوه نو د الله د قانون مطابق بیا جنت ته تلل نشته ځي به خو وروستو به ځي چې مسلمان لاول به دوزخ ته ځي او په دوزخ کې به غوټې وایي چې ګناهونه ته د دوزخ په اور اورجېږي او ختم شي د هغې نه پس به جنت ته ځي نو الله مهربانه دی په خپلو بندګانو او رسول الله مبارکم په خپل امت رحم کوونکی دی بالمؤمنین رؤوف الرحیم نو بعضې داسې الفاظ یې مونږ ته ښولي دي چې هغه مونږ ووایو زمونږ تله به پرې ډکه شي او نیکي به هم درنه شي او ګناه به سپکه شي هغه الفاظ دا دي چې دا ما کوم حدیث ته تولسته حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمای وی حضور پاک او فرمایل چې دوه خبرې دي یعنی دې کې یو اشاره ده ګوره ډېرې زیاتې نه دي ډېرې مختصرې دي زم تاسو ته مثلا وایم لکه سړی پې نه ستړی کېږي مختصرې خبرې دي دقه رنګې حضور پاک فرمایي ګورې دوه خبرې دي او ډېرې نه دي او دا دوه خبرې هغه دي چې الله ته خوښې دي د الله دا دواړه خبرې خوښې دي چې ته وې نو الله پې خوشحالېږي کم الله رحمان چې ډېر مهربانه ذات دی په انسان مهربانه دی دا د الله مهرباني ده چې دا دوه خبرې خوښې کړي دي او په دوی دله دومره اجر او ثواب مقرر کړی دی هغه پروردگار چې هغه رحمان دی دا د الله ښکلې صفت دی دا رحمان مهربانه ورته مونږ وایو لکه مور په بچي مهربانه پلار په زوی مهربانه استاد په شاګرد مهربانه دقه رنګې الله په خپلو بندګانو مهربانه دی بلکې د دې نه زیات مهربانه دی په خپلو بندګانو په دنیا کې ګوره حضور پاک فرمایي چې الله فرمایي چې دنیا کې د هر چا له روزي ورکوم مسلمان لم ورکوم او کافر لم ورکوم خپل دشمن لم ورکوم داسې څوک نشته چې هغه وایي چې په ما الله مهربانه نه دی الله وایي ما پیدا کړې چې مې پیدا کړ ورکوم به اوس روزي چې دې پیدا کړم او ډوډۍ نه ورکوم بیا خو انصاف نه شو کله کله به سخته راولم لږ ازمایش به پې کوم ځان ته به یې لږ راجع کوم خو ورکوم وله ډوډۍ او د ډوډۍ دپاره الله بیا ځمکه پیدا کړې ده په دې ځمکه کې د انسان غلر اوچتېږي
د ځمکه کې به د طاقت اچومه اوبه به وله زر اسمان نه راوروم او د نهرونو او د سیندونو نه به وله اوبه زر وباسم دی به خپله خواري کوي زرغونتیا به زه کوم انسان خو صرف کرونده کوي فصل خو انسان نشي زرغونولی افرأیتم ما تحرسونه تاسو صرف فصل کرے بس دا ستا کار غنم نولے جوار نولے بل شے پیاس کرے اوگا کرے ٹیپر کرے مولے دا تکر کرونده بتکے ام چی پکمو لاسونو کے دا دل خدای در کردی او پکمو سترگو چی تا پٹی تا دے دام دل خدای در کردی او پکمو دماغو باندے چی تا دا خپل سیس پیجن ازمک او کرونده دا دماغو دے کے طاقت تل اللہ چولے بیا رسو سوئی وی فاصل خود تکرے خو انتم تزرعونه ام نحن زارعون وی دا تا دا زمکن زرغون کردی که دا ما زرغون کردی زرغونه بیا دا اللہ کار غنم اوچه یو خکول مزیدار تیغه تیو بسی او یو تیغم نی دا اواو اتاو شپگو دریو سلور وی دا دا یو دغه باندې یو پټ غونده تی دا غنم لاندې تاوی اچی اوچت شی پاگه که بیا وگی دل خدای رو باسی دقا یو پټی دی دا ښکلی غنم دله چا زرغون کړل په دې پټي کې د الله یو اوبه دي یو اوبه او په دې اوبو باندې دقه ځمکه ده د دې ځمکې نه طاقتونه راځي او دا د انسان دا خوراکونه پې تیارېږي قسم په خدای ځکه له حیران شم یو د مالټې بوټی دی یو بوټی د مالټې څومره ښکلی رنګ یې دی څومره ښکلی غونډه منډه جوړه ده چا پہ پرکار نہ دے گرزولے او دن پکے سمرہ کل خشتو بدی او خوندی سونا مزیدار دے دغا او بد ازمکے نراکاگی دغا بوٹے پدے سانگو کیزی او دقا مالٹا داتے جوڑے گی پوستکی جوڑے گی یا خدای سلوے قدرت تے دے او پا پوستکی کے دن بیا مغز جوڑے گی او پا مغز کے دن جوس پراتے دی خشتہ مزیدار جوس جوڑ کدا سی جوس زا تب مصنوعی جوڑ کے علاقہ ویدہ سشے دے ویدہ مصنوعی جوس تی نانا ڈاکٹر ویدہ مخورا دا نقصان ورکی وجود لہ او خپل جوس او باسا وجود دا بده فیدہ ورکی او چه تا کلم جوس او باسے او کولوے کیر دقا دے پا دے میدان کے سبب اسخاپ راتی او ترسو چه دا جوس دا مالٹے پا پوستکی کی بندی دا اللہ قدرت تا گورا ترسو چه اوچوالی پی نیر آگا دا با محفوظ پراتی دا نخرابی سمونگ لخدای ندی را کرد گنے دے پاکے دن ہر یو بند دا گنی زان دا جوس یو گلاس دے پڑیران دا پاسا والار دے پڑیران خوشیس خاکی گی محفوظ پروت دے تر سوچے تتی جوس او باسے مچان با پیو بنگی گی اس خوابشی او پا دے نل دا پاسا سمرا کلک نلے تے توکڑے دے چی دے تا دا مچ دا ماشی او دا نورو سیزونو نقصان ورو نرسیستا وجود تا تاوان پیدا میشی ستا مونگ نظر نکو دا خدای قدرت تا گوپی نازک شیده خدای دی پانا تاو کرده تک سپین مزیدار کدا پانا نوی سونا خوره و دوله و شی سیزونو پی پراتو ٹیپر تاو گورا مولی تاو گورا نو خدای والا پوستکی ور کرده محفوظی دل شی ساتله کیلے تاو گورا الوا دا الوا ہے الوا دا کیلا پا پوستکی کی بند دا تو چه الوا پخا کی سبا سخی دا پوستکی کی بند دا پرتا دا اس سمنکی گی پوستکی نلره کنو سبا بسخی خشتخ کل الوا اے دق و بون دا ٹول جوڑی گی قرآن شریف کے اللہ فرمائی رنگون جدا جدا دی دا یو مالٹی جدا خوان دی دا بل جدا خوان رنگ جدا پوستکی جدا سب ترخی دی سخوگی دی سب ترشی دی سب ترسکونی دی او دا انار دانے تبیا پاکی دانا پا دانا کی دا لسمر جوس پیدا کردی دی اے ظالمہ تبا اسم دا خدای قدرت نمانی دا یو پٹی کی دار سے زرغونے گی دغه یو اوبو ټول بوټي راکاږي ځان ته دغه یو نور په ټولو لګېږي دغه یو سپومۍ رڼا او د ستورو رڼا ټولو ته رسېږي دغه یو هوا دې ټولو ته رسېږي الله پاک هر شي له خپل رنګ ورکړی دی خپل خوند یې ورکړی دی خپل ذوق یې ورکړی دی ای بنده د چا دپاره ستا د فایدې دپاره دا به نه وی چې دا ما وکړل د مونږ سړی مونږ څه وایو مونږ کې قبر دا زما اسم نشي کولی تو صرف پسل کرا زرغونتیا ستا کار ندے دا رب العالمین کار دے زمارو دیر مہربان ذات تے چی مونگ لخدے سرا نکلل
میوې دله درکړه، خوراک یې څه خو به ځان کړی که نه، داسې خو نه، جنت خو نه دی چې کټ کې پروت دی او د انګورو څانګه به راښکته شي او خپله خوله به م نه وځې او دانه به خولې ته دردنه کېږي او خورې به. خو جنت کې وایي د جنت او د دنیا خو فرق دی. دې ته رحمان ذات وایي. دا کافر لم ورکوي، دا مسلمان لم ورکوي، دا هغه چا لم ورکوي چې خدای ته کنزل کوي، چې دا څوک وایي چې د خدای لور ده په خدای دا خدای ته کنزل دی. حدیث کې راځي چې څوک وایي دا پلان کې د خدای زوی دی، دا الله ته کنزل دی، په دې الله خفه کېږي. زوی خو هغه چا لري چې دی ورته محتاج دی، خواهش لري، خدای خواهشاتو نه پاک دی. زوی خو هغه چا لري چې د بوډا شم چې د ما مال په قبضه کې والي او زما له دغه والي اوږه راکړي او ما یو ځای ته بولي. خدای خو نه ستړی کېږي او نه چاته حاجت شته، نه زوی لري، نه شریک لري، نه لور لري. دا کنزل دی خدای ته. بیا م الله ډوډۍ ورکوي، بیا م الله روزي ورکوي. ته به ورکړې خپل دشمن له ډوډۍ، بل دشمن له ډوډۍ ورکوي. دې ته رحمان وایي، دا مهربانه ذات. او بیا مو درته وایي چې ای بنده 70 کال دې کفر وکړو او یا اتیا کاله راشه مه مایوسه کېږه. لا تقنطوا من رحمت الله، د خدای د رحمت نه مه مایوسه کېږئ. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ما ته توبه وباسه که صرف دومره ووایه چې الله بس زما د کفر نه توبه ده او الله زه تا یو منم، ایمان راوړه، منتو بالله ووایه. قسم دی د اتیو کالو کفر د ته بخي. دا تپوس هم د نه قیامت کې نه کوي چې دا ته کافر ولې وې، دا ما ته د کنزل ولې کړی دی. بنده خو چې څوک معاف کړي تپوس ته کوي وی معاف کوم دی، خو دا غلطي دې ولې کړې ده. الله د دې غلطۍ پوښتنه هم نه کوي چې دا غلطي دې ولې کړې. دې ته رحمان وایي. او دا مونږ ته پته راځه مارونو چې دا هر څه چې مونږ له راکړي دا الله راکړي دي او دا زمونږ ایمان دی چې کوم وخت یې غواړي اخیستی شي، یو ساعت کې اخیستی شي. نن دا سترګې دي په یو ساعت کې به دې ړوند کې بیا به څه کې تپ تپ پکې. نن دا دماغ دی په یو ساعت کې یو معمولي ټانکه ده، لږه ورکوټې غوندې ټانکه، که هغه ټانکې ده له اوښې جوړ هر څه ختم. کله سړی ویریږي، کله داسې ویریږي سړی چې خدای پاک داسې نري رګونه دي په دې دماغو کې، داسې نري لکه د ویښته نه هم نري، په هغې کې وینه روانه ده او چلیږي پکې. سړی وي خدای پاکه دا رګ چېته بند نه شي. دې زړه ته دې وګوره چې کله ته پیدا شوې دا پمپ کوي، لګیا دی غرزار کوي، که یو سیکنډ یو منټ لم دا خاموش و مرګ دی، نه خاموش کېږي. ټول وجود ته الله رسول کوي. ډوډۍ خدای راکړه، رزق خدای راکړه، دا هغه رزق د معده کولو غاښونه او خوله خدای راکړل. هوا چې زمونږ ورته جد دی هله دونه خدای بېسیاره کړه چې د بیې ضرورت ورته ډېر زیات دی، نو په بیه نه خرڅېږي. اوبه دي او دا څیزونه. دې ته څه وایي؟ دې ذات ته رحمان. خو چې دا رحمان دی خوشحاله که نو زه خو بیا هم چې یو شی در کوم ستړی کېږم، الله نه ستړی کېږي. زه بیا هم په غوښتو خفه کېږم، الله په غوښتو خفه کېږي نه، پرې خوشحالېږي. ای مسلمانان خپل رب راضي کړئ. هر څه الله سره دی. ستا صحت، ستا مرض، ستا عزت، ستا بېعزتي، ستا بچي، ستا مال، ستا دولت، ستا اصل ژوند دی په خدای کې. دا ژوند تا سره دا ستا چې نن بچي قدر کوي ته جمدی یې، دا نن چې ستا رونه قدر کوي ته جمدی یې، دا نن چې ستا ګاونډیان عزت کوي دا ته نن جمدی یې، دا نن چې ستا دا خپل خپلوان خیال ساتي دا ته جمدی یې. ګورې که الله د نڅا وویسته او مړې کړې په خدای که دې په کور کې مو ساتي. هلکه وایي جنازه څو بجې مقرر شوه؟ یاره جي 11. ښه ما خو د 2 اورېدلي نه 2 مقرر کړې وه، خو مړې څښا کېده نو جنازه یې مخکې کړه، زر یې تختوي د کوره او شریعت هم وایي چې زر یې ښخاو. یو څو ورځې یادي بس هېر شو، خبره خلاصه شو. دا ستا د ژوند د برکته ستا عزت دی. ګورې که لاړې که نه د دې دنیا نه، دا چې کوم مال دې ګټلی دی بچي به دې پرې مزې کوي، په دې مال دعا هم درته نه کوي، خیرات هم در پسې نه کوي، صدقه هم در پسې نه کوي. یو کس ته مې ویل هلکه پلار له دې حج وکړه که نه وي ځان له بیا کوه که نه، هلکه مال دولت وي ځان له بیا کوه که نه. مې بلکل دې سوچه خبره دې وکړه، سمه نره خبره دې وکړه، ځان له بیا کوه، مال دولت یې کوه بیا که نه، ولې نه کوه؟ هلکه پلار دې روجې نه دي نیولې فدیه ورکوي، ورکړو وي بیا که نه، ولې نه نیوي؟ دا زما پلار ته د خپل پلار نه پاتې او ما ته د خپل پلار نه پاتې شو. خیر وکړه، ته پېښه خدای پېښه. مهربانه ذات دا نه کوي. مهربانه ذات وایي ما د توبه وباسه زه دې بخم. نو دا 2 خبرې مهربانه ذات ته خوښې دي. نو هلکه
زه خو دوست خوشحالوم، پلار خوشحالوم، مور خوشحالوم، زوی خوشحالوم چې مې دغه لږ ساعت په کار راځي بیا په کار نه راځي، او هغه ذات چې په دنیا کې م ستا په کار راځي، په قبر کې د حساب کتاب په میدان کې مو په پل صراط کې، نو هغه به نه خوشحالوم. په دې دوو خبرو دغه مهربانه ذات خوشحالیږي. هلکه چې الله پې خوشحالیږي نو الله خوشحالول خو ډېر ګران دي، بیا خو به پې زه ستړی کېږم. وایي نه خفیفتان علی اللسان، په ژبه اسانې دي، سړی پې ستړی کېږي نه. ښه چې سړی پې نه ستړی کېږي خو ثواب به یې کمي که نه، دا خو چې ستړی شي نو ثواب به وګټي. نه وایي ثقیلتان فی المیزان، په تله کې درنې دي. حضور پاک فرمایي سبحان الله نیمه تله ډکوي، الحمدلله نیمه ډکۍ په هغې پوره ډکی شي. هغه تله چې تېره جمعه مې تاسو ته محشر په خبرو کې ویل پریشانی ختم. زه دنیا کې ولې پریشانه شم چې مهربان رب مې شته؟ زه د قبر نه ولې ویرېږم چې مهربان رب مې شته؟ زه د عذاب د فرشتو نه ولې ویرېږم چې مهربان رب مې شته؟ زه ولې په دې ویرېږم چې زما تله به تشه چې مهربان رب وایي دوه خبرې وکړه چې تله ډکه کړم که نه، نو چې دام زه نه کوم نو بیا به یریږم، بیا به وال زما په غاړه به مهربان رب څه وایي تله دله ډکوم که نه. یا د خدای بندګانو څونه په اسانه درته ډکوي، یا د دې رب به مونږ بیا هم خفه کوو، دی به مونږ خوشحاله. زه طالبانو ته به وایم چې تله هم پرې ډکه نه شي که نه، په دې دوو خبرو خو چې زما رب خوشحاله شي ماله دا ډېر لوی غنیمت بس چې الله خوشحاله شي. زم پروردگار زما ستا خوشحالي پکار ده، الله زما ستا رضا پکار ده چې ته زما نه خوشحاله شي او ته زما نه راضي شي. بس چې زه به تا په کومه خبره راضي کړم پروردګاره، تا به زه په څه راضي کړم؟ یو بزرګو بازار کې ګرځېده، کله غر کې کله یو خوا بل خوا، همدغه چغه به یې واله. یو نیک سړی و، ساده سړی و، یا الله ته کوم ځای زه تا رضا کول غواړم، منډې به والې، کله یو غر کله بل خوا، کله بل خوا، کله بل خوا. یا پروردګاره ته کوم ځای د تا پسې ګرځم، ته زما نه ښه د تا رضا کوم چې رب کوم خلکو به ته ګوره بس رب ستا په سجده کې دی چې ته سجده وکړې دلته دی. نه نه زه به خپل رب اینما زه به معافي غواړم. ساده سړی رب په منځونو کې دی، رب په روجه کې دی، رب په صدقه کې دی. نه 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 زه به خپل رب اینما چې زه خپل رب له ورشم. ها د موسی علیه السلام زمانه کې مې یو سړی وکړ، الله وایي ته خو به ډېر ستړی چې زه ته ووینم چې دا خپې دله چاپي کړم، دا لاسونه درته چاپي کړم. موسی علیه السلام ورته دا ته څه کوې؟ غلطې خبرې کوې. د خدای خو داسې خپې نشته لکه زمونږ چې دي، نه د خدای لاسونه شته زمونږ په شان، نه خدای ستړي کېږي. یاره ډېر لوی کارونه کوي که نه ارمان دی نو چې دې چاپي کړم. دا کفر خبرې، کفر خبرې. خدای په چاپۍ ته محتاج دی، خدای ستړي کېږي. دا ته څه وایي؟ الله وایي خفه شو حضرت موسی ته پرېږده دا سړی، دا د خپل عاشقانه سوچ دی او فکر دی، دا د مینې خبرې دي. دقسې بابا به منډې والې، کله یو غر له ده، کله یو خوا له، کله بل خوا له، یو نه تپوس کوه بل نه تپوس کوه زما رب کم دی چې زه یې رضا کړم، زما رب کم دی چې زه یې رضا کړم. د هغه وخت هر یو پیغمبر چې د هغه په ژبه ورته الله پاک ووایي، فرشته راله، جبریل یا هره فرشته چې وي، او د خپل وخت پیغمبر ته وي چې ورشه دې بنده ته ووایه چې د ستا دې زړه کې مړه کې او ستا نه زه راضي یم. د انسان زړه عرش الرحمن د الله عرش ته وایي. د ستا زړه کې ستا زړه ته الله نږدې دی. په خدای قسم په زړه کې به دې خبره راغلي، ته به ترې نه خبره والله به ترې خبرداري. دا نو مهربانه ذات دی، هېڅ اجر ثواب خو ډېره ښه خبره ده. زه ربه چې ته راضي او ته خوشحاله په کوم څیز، بس ما دپاره د دې نه غټ غنیمت بل نشته. او چې ته زما نه راضي شي او ته زما نه خوشحاله شي، نو په دې دوه خبرو رب راضي کېږي او خوشحالېږي، او په ژبه مسانې دي او تله هم پرې ډکېږي. یا خدایه اوس پې موږ نه وایو. دا هلکه کومې دوه خبرې دي؟ یو ده سبحان الله وبحمده، بله ده سبحان الله العظیم. او د دې بس ما خو تاسو ته وایي چې طالبانو ته پکې مونږ اوږدې خبرې کوو، هغه زه تاسو ته نه وایم، مونږ یې څه معنا کوو؟ یا خدایه تا کې هېڅ عیب نشته دی، الله په دې خوشحاله، الله کې هېڅ عیب نشته.
سو کوئی وی خدای له د مکې کافرانو به وی فرشتې د خدای لوڼه دي مو وی نه دا د خدای عیب دی خدای پاک ښځې ته خواهشاتو ته حاجت نشته او لوڼو ته حاجت شته او چا به وی چې نه عیسی علیه السلام یې زوی دی عزیر علیه السلام یې زوی دی وی د خدای ظالمانو خدای زوی ته حاجت نشته لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ ہمسر نشته څوک اللہ کے ایسا عیب نشتا مالا مرگ راضی خدای لا مرگ نہ راضی زنا جوڑا کېږم خدای نه جوړه کېږي زه ستړی کېږم الله نه ستړی کېږي ما مال کمیږي الله سره ایسم نه کمیږي زما سترګې به کمزوري نظر به نه لګي په خدای چې الله د ځمکې په تل کې چې څه پیدا کړي د هغې نه خبردار دی او وینې زما غوږ به کمزوري شي څه اواز به نه اورم الله هر وخت اوري د هر ځای نه اوري زما زړه به ودرېږي مړ به شم الله له مرګ نه راځي الله له ستړې نه راځي کل یوم هو فی شأن د دنیا ټول نظام یې درته روان کړی دی یو کن باندې ارس پیدا کوي په یو کن ارس ختمی سبحان الله دقه معنا ده چې الله د هر عیب نه پاک دی وبحمده څومره ښکلي صفتونه دي د دې ټولو مستحق الله دی دا خشته او ښکلي صفتونه د الله سره مناسب دي چې خالق دی مالک دی رازق دی مونږ له روزي راکوي او د لوی قدرت خاوند او مالک دی خپلې مبارکې لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته حضرت علی وی بچې بابا له دې غلامان راغلي دي او شابه ورشه چې یو غلام دله درکړي دا چې راله حضور پاک نو واپس لاړه چې راغی حضور پاک عایشې بیبي ورته وویل وی د الله رسول فاطمه راغلی و ډېره یې خوښه وه کور ته ورغی حضرت علي وی موږ دواړه ملستو حضور پاک چې راننوت موږ پاسېدو وی مه پاسئ وی کېناست چې کېناست په مبارک یې اوږده کړه او زما د خېټې سره ولګېدله بچې څنګه راغلې وې هغې کې حیا و غږ یې نه شو کولی ما وی د الله رسوله ما درلېږلې وه تا له څه غلامان چا رالېږلي دي نو ما وی چې یو غلام دی له ورکې ولې ځکه میچن په خپله تا وی هغه زمانه کې میچنې وې په دې میچنو باندې به دا غلې اوړه کولې په خپله تاوی په لاسو کې غوټې پیدا شوې استخ خدمت په خپله کوي ګیا وړه کوي چې د پیغمبر څونه خشتب لور دومره مینه یې ده د حضرت فاطمې سره چې زه ویلې درته نه شم ځان له واقع ده ما ویلي دي مخکې په تقریرونو کې سبا خلک خپلو بچو له ورکوي د بل نه نوړی راخلي خپلو بچو له یې ورکوي رسول الله مبارک فرمایل بچې فاطمه د بدر یتیمانان زیات مستحق دي چې دا غلامان هغې له ورکړم او تا ته داسې یو څو خبرې ښیم چې هغه دې ووې نو د غلام نه به دله بهتري نو 33 کرته سبحان الله وایه 33 کرته الحمدلله وایه او 34 کرته الله اکبر دې کې هغه شته سبحان الله پکې راغی بحمده کې الحمدلله راغی او العظیم د الله اکبر معنا ورکوي داسې الفاظ دي چې هر څه پکې راغلل بل ځای فرمایي الحمدلله وایا دا د خدای شکر دی بحمده الحمدلله پکې راغلی بل ځای وی سبحان الله وایا پکې راغلی بل ځای وی د الله لویي وایا اوهو العظیم د الله لویي پکې راغلی او د فرشتو تسبیح سبحان الله د فرشتو تسبیح دی فرشتې لګیا دي سبحان الله سبحان الله هغه سبحان الله پکې او د ټولو نه لویه خبره څه ده ادا چې الله د خپل ځکه د خپل ځان صفت کوم نو زه پې بدي ښکارم خلک یې ځان صفت په خپله کوي دا ولې ځکه دا زما د صفت به ما کینې او زه به دروغ وایم یوه بل زما دا صفت زما نه دی دا خو الله چې وغواړي اوس یې رانه اخیستی شي دا د الله را کړی دی د الله صفتونه الله له چا ورکړي نه دي دا هغه خپل ذاتي دی او الله که زه صفت کوم دروغجن به یم په خپل صفت کې الله دروغجن نه دی هغه رښتونه دی زما صفت ختمیږي ښکلی لیکي او چې بوډا شي نو ملی راټیټه شي خشته لیکي خوبصورت ښکلی چې دی ځوان وي که نه د خلک د وجود تماشې کوي دې مرده نظره کېږي دا ماشوم ښکلی دا هلک ښکلی او چې کله بیا بوډا شي بس بیا ملا راټیټه شي په لاره چې روانې غریب ټیټه ملا والا ځي کونټۍ ورسره په لار کې غاښونه یې ووتل ختم شو ما ته یو سړي وي یو بابا یار مولوي صاحب غاښونه مې ووتل غاښ مې نشته څه خوړی نشم بابا جي
اتیا کاله دې په دې غاښ دومره ټنه غله مې زده کړه چې د حد نه وتې دونه به د تورنګزو جرندم د اوډیګرام میده نه کړي لکه څومره چې تا په دې غاښونو کوم جنسونه میده کړي دي جوار نینونه به دې پې ټقارسته غوزان او ګنې به دې پې ګنې بس دی که نه اوس دله خدای الوا ته جوړ کړل نو ګزاره وکړه اوس که دغه رنګې غوږونه دغه رنګې سترګې ختم چیپړ شي چیپړ او دغه رنګې جینۍ وي چې ښکلې وي هر سړی وي چې دا زه غواړم زی زویله غواړم حسن یې د هغې نه م ځان روکې روکه چې ما کې خو ډېر لوی حسن دی او ډول دی او چې کله بوډۍ شوه بیا یې ملا ټیټ ختم بیا مخ چیپړ شي زړه جرابه ته جوړه شي زړه پوسکی ختم خولې نه ټول غاښونه وځي بیا خبرې م نشي کولی بیا ورته ګوره ختم چیپړه شوه ښکل سم لړ ختم ښکلې والې لړ ختم شو جبه بیا هم په تایلونو ودرېږي د خدای شان دی اینګور ته په اور کې ولاړ دی اینګور ته په اور کې ولاړ وګورې د بعضې اینګور نه خواښې هم په اور کې ولاړ دی بهر کې لاړه بوډۍ شو الله باندې بوډاوالی نه ان الله جمیل یحب الجمال د خدای پاک طاقت نه ختمېږي الله پاک له چې کوم صفت دی هغه دی بس رب العالمین حضور پاک په خپله فرمایي لا احصي ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا الله زه دله هغسې صفتونه نشم کولی څنګه چې ته د خپل ځان کې نو دا هغه صفت دی چې الله په خپله د خپل ځان کوي اوی دې حدیث کې چې دا ما درته روان کړی دی دې کې هغه صفتونه دي چې ټول کائنات یې وایي ونه یې وایي بوټې یې وایي کبان یې وایي مارغان یې وایي حتی ستا په وجود د پاسه دا ویښتې م وایي ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم هر شی دقه دوه صفتونه وایي چې دا ما روان کړي دي سبحان الله والحمد لله وایي تاسو پرې نه پوهېږئ دا داسې الفاظ دي چې جامع الفاظ دي بس دې کې د الله ټول صفتونه رالل دې کې د الله خوشحالي راله دې کې تله ډکه شوه دا هغه دي چې فرشتې وایي کائنات یې وایي الله په خپله د خپل ځان وایي دا هغه دي چې پیغمبرانو ویلي هر پیغمبر چې ویلي دي هم دقه الفاظ سبحان الله الحمد لله او دې کې یو بل صفت دی زما وروڼو د خدای شکر دی پکې شکر بحمده څه شی دی لکه د خدای شکریه ده پکې مونږ خو یو ناشکره خو پکې ګو نه دې کې د الله شکریه ده او رب الله په قرآن شریف کې فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم که زما شکریه ادا کړه نعمت نور هم زیاتو ولئن کفرتم او که ناشکري مو وکړله نو ان عذابي لشدید بیا زما عذاب سخت دی او د دې نورې ډېرې فایدې دي حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في اليوم 100 مرة کہ روزانہ سو سل کرتا ہوئی محیت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر وی قدر گناہوں د دریاب د زگ عمری اللہ بٹل گناہوں اور معاف کی الکه اوس به څوک چې دا به وایي سل کرته کم از کم په شواروس کې دا به څوک وایي چې څوک وایي هغه را سره لاس اوچت کې انشاءالله ورسره ووایه او چې کمې زنانه زما اواز واوري زما خویندې زما میندې زما لوڼه چې څوک اوري نو هغوی به م وایي که خیر انشاءالله هغوی دې په خپل کور کې انشاءالله ووایي او دا الفاظ به وایي او تاسو به دا مهرباني کوئ چې دا ما ووایې کمې خبرې که ټولې درته نه یاده نو صرف دونه خو یاد ساتئ که نه چې په دې الله خوشحالېږي تله پې ډکېږي ګناهونه پې معاف کېږي نو کور یې خپلو لوڼو ته خپلو خویندو ته خپلو بیبیانو ته دا زما دا د فایدې خبرې دي دا به که خیر بېګاله وایې ښه چې هغوی مو ورباندې عمل وکړي انشاءالله وایو یو ځل به څه وایو که نه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم امینه ته به یې ښځې ته وایې ښه او چې خامخې وکړي جبه خو یې کار کوي که نه او که نه هسې نه چې ژبه یې کار نه کوي ته ورته وایو ژبه یې کار نه کوي او سبق یې ویلی دی دویم پاس نه قرآن شریف یادوم د خدای ظالم
ولا نه دی ویلي د خدای د علمه شروع کوه ته که شروع کو دا الفاظ خو ویلی شي که نه دا ورته